Assalamu alaikum او بخیر راغلی. Once again welcome to the class. په نننۍ کلاس کې به مونږ خبره اتره کوو د product listing په باره کې چې مونږ به د MPL لپاره VL لپاره هولسیل لپاره product listing چې دی هغه څنګه کوو. صحیح ده؟ نو ګوره کله چې تاسو د MPL او VL لپاره product listing کوئ کنه نو د ټول نه اول خبره دا ده چې تاسو به د هغې دپاره listing optimization کوئ. صحیح ده؟ خپل لیسټینګ چې دی هغه به اپټومایز کوئ. کله چې تاسو MPL پروډکټ لانچ کوئ او د هغې دپاره لیسټینګ کوئ نو تاسو به د هغې دپاره لیسټینګ اپټومایزیشن څنګه کوئ چې لیسټینګ ستاسو اپټومایز شي نو تاسو به فرست رینک ته راشئ او چې کله تاسو فرست رینک ته راشئ نو تاسو به بیا ډېر های سیل چې دی هغه جنریټ کیږي. صحیح ده که نه؟ نو مونږ به داسې کار وکړو چې کله مونږ څه کوو د MPL لپاره پروډکټ لیسټینګ کوو نو د هغې دپاره مونږ کیورډ ریسرچ کوو. کیورډ ریسرچ اوس مونږ چېرته کوو؟ هغه مونږ په هیلیم 10 باندې کوو. اوس په هیلیم 10 باندې به مونږ کیورډ ریسرچ څنګه کوو د هغې ویډیو الریډي ما په یوټیوب باندې اپلوډ کړې ده، تاسو کتلی شئ او د هغې په مدد سره تاسو کیورډ ریسرچ کولی شئ. صحیح ده؟ تاسو به کیورډ ریسرچ کوئ د پروډکټ دپاره. صحیح ده؟ لایک په میګنیټ باندې او په سیریبرو باندې. د هغې دپاره په میګنیټ باندې مونږ چې دی د پروډکټ د ټایټل یا د کیورډز په مدد سره مونږ نور کیورډز چې دی هغه راوباسو او چې کله مونږ په سیریبرو باندې کوو نو بیا هلته مونږ ریورس کیورډ ریسرچ کوو. صحیح ده؟ سمپلي طریقه کار دی. که تاسو نه وي کتلی وی ګورئ تاسو به ډېر ښه پوهه شئ. صحیح ده؟ ښه، اوس چې کله مونږ پروډکټ لیسټینګ کوو د MPL لپاره نو هغه مونږ څنګه کوو. فار ایگزامپل زما پروډکټ چې دی هغه دا دی. صحیح ده؟ لکه زه دا پروډکټ چې دی دا لانچ کول غواړم ډینټل فلوزر. فار ایگزامپل رینډملی ما دا پروډکټ چې دی واخیستلو، زه دا پروډکټ لانچ کول غواړم نو دا به زه څنګه لانچ کوم، مطلب د دې پروډکټ لیسټینګ به زه په امازون باندې څنګه کوم. د ټول نه اول چې تاسو ګوره MPL کوئ که نه نو د هغې دپاره به برینډ اپروول لا اخلئ. صحیح ده؟ چې کله تاسو ته اپروول میلاو شي که نه امازون د سایډ نه نو بیا تاسو چې دی هغه پروډکټ سمپلي چې دی کسټمایزیشن د هغې وکړئ او راشئ پروډکټ لیسټ کوئ، بیا ستاسو پروډکټ وي تاسو پې ایزیلی کار کولی شئ، بیا تاسو ته څه ایشو چې دی هغه نه پیس کیږي. صحیح ده که نه؟ ښه، دغه پروډکټ ما سرچ کړل ویداوټ ټایم ویسټینګ مونږ به راشو امازون سیلر سینټر ته. دلته به مونږ راشو په دې 3 لاینز نه دي په دې باندې به مونږ کلیک کوو. چې کله په دې باندې مونږ کلیک کوو نو دلته به زمونږ سره راشي آپشن د کیټالاګ والا. چې کله زمونږ سره کیټالاګ والا آپشن راشي که نه هغې نه بعد به مونږ څه کوو، بیا به مونږ پروډکټ چې دی چې کله مونږ په دې باندې کلیک کوو مونږ په کیټالاګ باندې کلیک کوو. صحیح ده؟ چې په کیټالاګ باندې مونږ کلیک کوو را به شو دلته کې ایډ پروډکټ ته. صحیح ده؟ ایډ پروډکټس ته به مونږ راشو. چې کله مونږ ایډ پروډکټس ته راشو که نه نو دلته کې به مونږ څه ته راځو چې کله مونږ د MPL یا د PL لپاره پروډکټ لیسټینګ کوو. صحیح ده؟ ګوره د MPL او د PL لپاره چې تاسو پروډکټ لیسټینګ کوئ که نه نو د هغې دپاره ستاسو سره ټایټل چې دی هغه اپټومایز پکار دی، بولټ پوینټ د سره اپټومایز پکار دی. صحیح ده؟ ډسکرپشن اپټومایز پکار دی. صحیح ده؟ backend keywords اپټومایز پکار دی، امیجز چې دی هغه اپټومایز پکار دی. صحیح ده؟ چې ستاسو دا بالکل برابر وي نو تاسو به بیا ښه لیسټینګ وکئ. صحیح ده؟ او تاسو چې دی بیا چې دی هغه پروډکټ به هم بیا په بهترین طریقه سره رینک کوي ارګینیکلی. ها، نو راځو مونږ پروډکټ لیسټینګ کوو. پروډکټ لیسټینګ چې کله مونږ MPL FL دپاره کوو بلینک فارم باندې به کلیک کوو، سټارټ ته به راشو. صحیح ده؟ په سټارټ باندې به کلیک کوو. ها، چې دلته کې مونږ په سټارټ باندې کلیک کوو که نه نو دلته کې به مونږ د خپل پروډکټ هغه ټایټل چې دی هغه ولیکو. صحیح ده؟ چې کوم ټایټل مونږ چې دی خپل پروډکټ دپاره اپټومایز کړی وي. صحیح ده؟ اپټومایزیشن دپاره کیورډز چې دی هغه ضروري دی. فار ایگزامپل رینډملی دلته کې چې دی زه یو پروډکټ را اخلم. صحیح ده؟ یا زما پروډکټ نوم چې کوم دی هغه دی ډینټل فلوزر. زه ډینټل فلوزر پروډکټ چې دی هغه لیسټ کوم. صحیح ده؟ نو دلته کې به زه راشم پروډکټ ته لایک دس ون دې پروډکټ ته زه رالم. صحیح ده؟ او د دې ټایټل چې دی هغه به زه راواخلم.
د دې ټایټل به زه کافي کم صحیح ده لږ شان د ټایټل به زه کافي کم فار ایگزامپل د دې نه چې دی واټر فلوزر پروفیشنل کارلیست بس ایریګیټر د دې زی پورې ما چې دی کیورډز چې دی هغه کافي کړم لا فار ایگزامپل رینډملی کار ته کوم صحیح ده ښه اوس دا آیټم نیم دی زما د پروډکټ نوم دی یا زما د پروډکټ ټایټل دی کوم چې مونږ اپټمایز کړی دی نو مونږ به د ټول نه اول دلته راشو ریکمنډډ ته صحیح ده په دې باندې به کلیک کړو او هغه ټایټل چې دی هغه به مونږ څه کړو فیسټ پی کړو چې کله دا مونږ فیسټ کړو که نه نو مونږ به سایډ کلیک واخلو مونږ سره به دلته کې کیټګري راشي صحیح ده کیټګري راغله دا زمونږ سره سیم کیټګري ده اورل ایریګیټر صحیح ده مونږ به ووایو چې یس کنفرم دا چې دا زمونږ سره صحیح کیټګري ده صحیح ده ښه چې دا کله مونږ کنفرم کړو که نه اوس به زمونږ مخکې پروسس چې دی هغه سټارټ کیږي صحیح ده ګوره تاسو به د ټول نه اول چې دی که فرض کا ایم پی ایل چې دی هغه لانچ کول غواړئ ایز ا جنریک نو بیا خو هغې دپاره چې دی برانډ نوم اپروول پکار چې دی هغه نه دي صحیح ده خو که تاسو غواړئ چې هغې له چې دی یو برانډ نوم ورکوئ صحیح ده تاسو ورته سلیکټ کوئ نو هغې دپاره بیا تاسو امازون نه چې دی اپروول لا اخلئ صحیح ده ښه نو مونږ به داسې کار وکړو دلته به راشو زمونږ سره په دې ویریشن باندې به مونږ کلیک کړو د ویریشن زمونږ سره مقصد دا دی که زمونږ په دې پروډکټ کې ویریشن وي قسمونه وي مطلب د هغې په سایز کې په کلر کې په آیټم پیکیجز کې صحیح ده وولټیج کې یا په یونټ کاونټ کې یا په فلیور کې صحیح ده نو هغه مونږ دلته کې ډیسایډ کولی شو صحیح ده که نه خو آلویز زه تاسو ته ریکمنډ کوم چې کله تاسو سټارټ اخلئ نو تاسو به څه کوئ په ویریشن کې به نه ځئ صحیح ده ویریشن پروډکټ ته به زور نه کوئ نو دا به مونږه قلار به شو د دې نه ښه برانډ نیم دی صحیح ده که فرض که تاسو برانډ نوم چې دی هغه ورکول غواړئ نو د هغې دپاره به سمپلي تاسو څه کوئ برانډ اپروول به را اخلئ صحیح ده که نه نو برانډ اپروول چې را اخلئ د هغې جدا طریقه کار دی تاسو ته ما ویلي ول په هغې باندې چې دی تاسو برانډ اپروول رااخیستی شئ صحیح ده ښه مونږ به دلته کې څه وکړو this product does not have brand name صحیح ده مطلب چې دا یو جنریک پروډکټ دی مونږ به ډایرکټ لاړ شو صحیح ده I don't have a product ID په دې به زه کلیک کړم صحیح ده ښه چې په دې دواړو باندې ما کلیک کړل زه به لاړ شم نیکسټ په نیکسټ باندې به کلیک کړم ښه اوس به دلته کې زمونږ سره د ډسکریپشن خبره اتره شروع کیږي او د بولټ پوینټ خبره اتره به شروع کیږي صحیح ده نو ډسکریپشن چې دی هغه مونږ له اپټومایز پکار دی چې په هغې کې زمونږ سره های سرچ والیوم والا کم کیورډز چې وي کم چې مونږ په هیلیم 10 کې هنډ کړي وي چې هغه زمونږ سره په دې ډسکریپشن کې شامل وي صحیح ده نو رینډملی ما هغه طریقه کار تاسو ته ښوولی دی زه رینډملی څه کومه د دې ډسکریپشن چې دی هغه هم کاپی کوم فار ایگزامپل دا خو مطلب د ډسکریپشن لیکلی دی خو جسټ تاسې یو څو ورډز یې لیکلی دي بس هغې کې بس خبره راټوله کړې ده خو مونږ چې ډسکریپشن لیکو ډسکریپشن مونږ به پراپرلی لیکو صحیح ده ښه فار ایگزامپل دلته کې زمونږ سره دا څه شولو دا زمونږ ډسکریپشن شولو صحیح ده دا زمونږ ډسکریپشن شولو بل داسې ورسره زه دا خبرې اترې چې کوم دی سیفټي انفارمیشن دا خو بیا زموږ سره په سیفټي انفارمیشن کې راځي صحیح ده ښه دغه زموږ ډسکریپشن چې مونږ چې ډسکریپشن لیکو د خپل پروډکټ دپاره اپټومایز به لیکو صحیح ده ښه چې زمونږ اپټومایز ډسکریپشن وشي هغه به مونږ دلته کې ښه ښکلی ولیکو په صحیح طریقه باندې په سنتو طریقه باندې صحیح ده بیا به راشو مونږ بولټ پوینټ ته چې بولټ پوینټ ته مونږ راشو که نه دلته کې به اوس مونږ د پروډکټ بولټ پوینټ چې دی هغه انټر کوو نو بولټ پوینټ به هم مونږ له اپټومایز پکار وي اپټومایزیشن چې دی دا ډېر زیات ضروري دی صحیح ده په پروډکټ کې صحیح ده چې ستاسو پروډکټ ارګینیکلی رینک شي او تاسو ته ارګینیکلی آرډر راشي ود اوټ پی پی سی صحیح ده پی پی سی په سټارټ کې لازمي ده هغه به مونږ کوو خو د پی پی سی نه مخکې چې دی مونږ به څه کوو خپل لیسټینګ اپټومایزیشن به چې دی هغه به په بهترین طریقه کار سره کوو او که فرض کوئ چې مطلب تاسو پی پی سی باندې نه پوهېږئ نو آلریډي په پی پی سی باندې هم زمونږ ویډیوز اپلوډ دي په مینوال پی پی سی باندې یوټیوب ته صحیح ده
په اټومیټک بي پی سي باندې هغه هم تاسو سمپلی کتلی شئ. صحیح ده. نو بلټ پوینټ چې دی هغه به زه اوس راولم. صحیح ده. بلټ پوینټ زموږ سره څه دي؟ دا دي. صحیح ده. خو زه به دا داسې سیم نه کاپي کوم. صحیح ده. مطلب دا به زه دلته کې سیم داسې نه کاپي کوم. د دې لپاره به زه ښه ښکلې په پروفیشنل طریقه سره بلټ پوینټ لیکم. دا خو زه رینډملی تاسو ته د لیسټینګ هغه طریقه کار ښیم. صحیح ده. فار ایگزامپل مونږ چې دی دغه یو زموږ سره بلټ پوینټ دی. صحیح ده که نه؟ دا زموږ سره بلټ پوینټ دی. ټیک ده. دا بلټ پوینټ مونږ راواخیستو. یو زموږ سره دا بلټ پوینټ شو. اوس به مونږ څه وکړو؟ بل به پسې مونږ انټر کړو. نو چې یو بلټ پوینټ مونږ انټر کړو بل به مونږ څنګه انټر کړو؟ صحیح ده. د هغې دپاره به مونږ په ایډ مور باندې کلیک کړو. صحیح ده. داسې به تاسو چې دی بلټ پوینټ انټر کوئ. صحیح ده. دا زموږ سره سیکنډ بلټ پوینټ شو. داسې به مونږ تړ ایډ مور باندې به کلیک کړو. صحیح ده. دلته کې به مونږ راشو نور بلټ پوینټس چې کوم دي هغه به مونږ راواخلو. صحیح ده. فار ایگزامپل زموږ سره دا یو دی. نو دا به مونږ کافي کړو. اوس دا زموږ سره یو روغ بلټ پوینټ دی خو دا زه تاسو ته رینډملی چې دی وایم چې تاسو پرې په پروسس باندې پوه شئ. صحیح ده. زه ورته هغه کاپي او پیسټ کوم په دې کې کټینګ کوم. صحیح ده که نه؟ تاسو کتی شئ. ښه بیا به مونږ داسې ایډ مور وو. صحیح ده. او دغه کنټرول ایکس په کوو مونږ او را به شو دلته کې به دغه پیسټ کوو. صحیح ده. نو په دې طریقه کار به مونږ څه کوو؟ بلټ پوینټ به مونږ انټر کوو. بیا زموږ سره د ایمیجز خبر راله. زموږ سره دا اولنی ایمیجز چې دی دا به زموږ مین ایمیج وي. صحیح ده. مین ایمیج چې دی که نه هغه به داسې پکار وي که نه چې هغه بایر ځان ته بالکل اټریکټ کوي. بالکل پروفیشنلی او وایډ بیکګراؤنډ والی. صحیح ده. نو مونږ به وایډ بیکګراؤنډ والا څه کوو؟ ایمیج چې دی هغه به مونږ دلته کې مین ایمیج لګو پروفیشنل. او بیا زموږ سره دا نور هم دي 9 images at least دي. بیا به ورته مونږ دا 9 images چې دي دا نور باقاعي چې کوم دی هغه به ورته هم مونږ اپلوډ کړو. صحیح ده. ښه په ترتیب سره. صحیح ده. ارینجمنټ به ولو چې زمونږ به کسټمر ته ولنې دا ایمیج شو کېږي، سیکنډ به دا شو کېږي، ترډ به دا شو کېږي، فورث به دا شو کېږي. نو چې څومره ښکلې ښکلې ایمیجز وي ستاسو د پروډکټ که نه نو دومره به ستاسو څه کېږي؟ پروډکټ اپټومایزیشن به کېږي او ټرافیک چې دی هغه به سیل ته جنریټ کېږي. صحیح ده که نه؟ اوس د دې ځای پورې کار وشو تاسو به سبمیټ نه وایئ. دلته به راشئ پروډکټ ډیټیلز ته. پروډکټ ډیټیلز چې دی هغه به انټر کوئ. صحیح ده که نه؟ اوس تاسو چې پروډکټ ډیټیلز انټر کوئ نو د پروډکټ چې کوم ماډل نمبر وي صحیح ده هغه به سمپلی تاسو دلته کې انټر کوئ. بیا چې زموږ سره کم د پروډکټ دپاره ماډل نیم یې هغه به انټر کوئ سمپلی. مینوفیکچر و چاینا، مطلب که تاسو په چاینا کې پروډکټ کسټمایز کول غواړئ. صحیح ده. سپیشل فیچر ستاسو د پروډکټ چې کوم خاص فیچرز وي، سپیشل فیچرز چې وي هغه به تاسو ولیکئ. صحیح ده که نه؟ بیا د هغې نه بعد چې دی لایف سټایل. صحیح ده. مټیریل، نمبر آف آیټمز، کلر، پارټس نمبر، پروډکټ بینیفټس، پاور سورس، دا ټوټل هر څه به تاسو چې دی انټر کوئ. صحیح ده. په دې کې به تاسو ته چې دی مطلب زیات تر څیزونه تاسو له څوک درکوي دا به تاسو ته سپلایر چې دی پرووایډ کوي. بیا به مونږ راشو نیکسټ ټیپس ته. چې دې ته کله مونږ راشو نیکسټ سټیپ ته نو مونږ به دلته کې څه وکړو؟ SKU به انټر کړو. SKU فار ایگزامپل مونږ د دې دپاره انټر کوو چې زمونږ پروډکټ چې دی هغه پې مونږ بیا ټریک کوو. صحیح ده که نه؟ نو د هغې دپاره مونږ څه کوو؟ SKU چې دی هغه انټر کوو. فار ایگزامپل دلته کې ما انټر کړلو SKU فضلي احد آفیشل. صحیح ده. فضلي احد آفیشل دا چې دی دا ما ځان سره انټر کړو. اوس زمونږ د پروډکټ چې څومره کوانټیټي وي مونږ په څومره مقدار کې پروډکټ اخیستی وي صحیح ده هغه به مونږ دلته کې انټر کړو. فار ایگزامپل 50 یونټ ما پرچیز کړي دي. صحیح ده. یور پرایس تاسو به دا په څو باندې خرڅوئ هغه به تاسو انټر کوئ. صحیح ده. فار ایگزامپل زه به دا خرڅومه 40 باندې. صحیح ده. بیا به زه دلته کې راشم آیټم کنډیشن ته. آیټم کنډیشن کې به تاسو نیو چې دی هغه سلیکټ کوئ. صحیح ده. سمپلی ښه چې دلته کې تاسو دا سلیکټ کوئ که نه نو تاسو به بیا راشئ چېرته کې دلته کې لیسټ پرایز ویت ټیکس. اوس د ټیکس سره چې دی خپل پرایز چې دی
هغه انټر کا. فار ایگزامپل دلته کې 40 دی نو موږ به انټر کو 45 یا موږ 40 انټر کو. صحیح ده. چې موږ دا انټر کو دلته کې بیا زموږ سره خبرې اترې راځي د اف بی ای او اف بی ایم. نو ګوره کله چې تاسو ایم پی ایل کوئ صحیح ده او پراډکټ لانچ کوئ او هغه پراډکټ تاسو د چاینا نه سورس کوئ نو تاسو به څه کوئ؟ د ټول نه مین خبره دا ده که نه چې تاسو به په هغې کې د ټول نه اول خبره دا به وي چې تاسو به هغه پراډکټ فرست په اف بی ایم کې لیست کوئ او بیا چې کله ستاسو پراډکټ چې دی ډیسټینیشن ته ورسي نو بیا به چې دی اف بی ایم ته چې دی کنورټ کوي. صحیح ده. او شپمنټ چې دی هغه به ورته کریټ کوي شپمنټ فلینس چې کوم وي. صحیح ده که نه؟ I will ship this item myself, self ship, or I will pack this item and Amazon will pick up بس for example دا زموږ سره دی مرچنټ فلفلمنٹ دا زموږ سره اف بی ایم دی. موږ په دې باندې کلیک کو. صحیح ده. او دا لاندې زموږ سره Amazon will ship and provide customer services اف بی ای دی. نو موږ په اف بی ایم سلیکټ کو. صحیح ده. آیټم لینث او ویت او د هایټ او هر چیز به تاسو ته څوک درکوي سپلایر به درکوي. صحیح ده. سیفټي اینډ کمپلینس چې دي هغه به تاسو ته څوک درکوي هغه به درته هم سپلایر درکوي. صحیح ده. نو تاسو هغه هم بیا دلته کې انټر کولی شئ. نو چې کله هم تاسو دا وکړئ صحیح ده بس تاسو به سبمیټ ووایئ او چې تاسو دا سبمیټ کړئ دا به ریویو شي. ټیک ده. او بس تاسو لیسټینګ چې دی هغه به وشي. نو دا زمونږ نننی کلاس که ستاسو خوښ شوی وي زمونږ یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ د ګروت دپاره د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکړئ ویډیو لایک کړئ که ستاسو خوښه شوي د ملګرو سره یې شیر کړئ. الله فامان. بای بای فار ناو. وی ویل میټ انشاءالله in the next video.